علیکم ښه راغلاست نوې ویډیو ته. نن تاسو ته په دې ویډیو کې دا ښیم چې د ایکسل نه به واتساپ ته څنګه چې د میسیج لیږو، او یا همدارنګه که چېرته تاسو یې مطلب په کال سنټر کې کار کوئ یا هم چې د مطلب یو ارګنایزیشن کې کار کوئ او تاسو خلکو ته په یو دم میسیج د واتساپ له طریقه لیږئ، دلته به لینک څنګه یو فارموله یې موږ اپلای کوو، د هغه فارمولې په ترو باندې په یو کلیک سره موږ کولی شو هغه خلکو ته کم یا ډیر کسانو ته میسیج لیږي، نو په اسانۍ سره موږ د دې ځای نه استفاده کولی شو. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. ما څه نومونه لیکلي دي، دا هغه نومونه دي. فار ایگزامپل زه تاسو ته مثال در کوم چې موږ یو بزنس ارګنایزیشن لرو، مطلب چې دی دې کې موږ چې دی دلته یو څه اندازې پیسې لیکلي دي چې دلته موږ د علي ته یو میسیج لیږو چې د علي نمبر دغه دی او اصلا چې دی دغه روپۍ باید علي ورکړي، یعنی علي دومره روپۍ قرضدار دی، علي باید چې دی د دې پیسو زه دې ته اتومات واتساپ ته میسیج لیږم، نو په دې شکل باندې چې دی د نمبر ته یې لیږم، نو علي ته زه یو میسیج یو پیغام لیږم چې تاسو باید دومره پیسې ته مطلب چې دی ورکړئ. د دې لپاره راځم او په دې میسیج لومړی د میسیج برخه کې چې دی یو لیکل کوو. نو لومړی به زه راشم او دلته به یو میسیج ولیکم، دلته به ولیکم های، او د هغې نه وروسته چې دی که فارموله دلته که دلته که ځای کم اوسېږي دلته هم کولی شي اپلای کړي. زه به چې دی دغه فارموله لږ به شلته چې دی دا لږ نږدې کړم، سمه ده چې ټول مطلب داسې دا کوډ ښکاري یا مطلب فارموله تاسو ته په اسانۍ سره ښکاره شي. ښه، دلته رالم او دلته مې چې دی ایکول پریس کړلو او راځم چې دی دغه چې دی کوټیشن شروع کوو او د دې نه پس لیکم چې دی هیلو، پښتو باندې هم لیکلی شي او زه به په انګلیسي یو مثال هیلو دیر داسې یو میسیج زه دلته لیکم، سپیس لږ ورکوم او د دې نه پس چې دی بیا کوټیشن بندوم. د دې نه وروسته چې دی د اینډ شیپ په ونیسئ او تاسو به و بټن ووهئ چې دا د اینډ علامه راشي. د دې نه پس ما سره چې دی دلته زه ویم چې دی هیلو دیر احمد محمود نو نوم ته ضرورت دی، زه به راشم د دې نومونو خانه کې چې دی دا نوم دا به راواخلم. نو ګورئ تاسې نو راځم دلته چې دی دا خانې نوم مې د دې هغه خپل هغه سیل مې راواخیستلو او د دې نه پس په تاسو دا چې دی پرنتیز بسته کې داسې. د دې نه وروسته چې دی بیا را به شي چې دی دلته یو لیکنه بله زه دې ځای کې کومه ورته یم چې دی یو لږ سپیس ورکوي چې هلته بیا مشکل درته جوړ نه کړي. یو شوډ پی داسې یو متن مې ورته ولیکه، کوټیشن مې بسته کړلو او د دې نه پس په بیا دلته ولیکم فار ایگزامپل چې دی د بیا هم د اینډ کلمه پکار ده، نو شیپ سره ووهئ چې د اینډ علامه راشي. د دې نه پس د یو شوډ پی هلته دلته زموږ ته د پیسو هغه اندازه پکار ده، نو زه به راشم هغه د پیسو اندازه به دلته انتخاب کړم چې اماونټ دی او د دې نه پس به بیا شیپ 7 ووهئ چې دا د اینډ علامه راشي داسې. او د دې نه پس د تاسو بیا یو متن ورته بل هم لیکلی شي چې د یو شوډ پی دیز چې د وی کایندلی نو دلته یو متن ولیکئ کایندلی نوټیفای you that we notify you that it means you, that's your matan, you should pay the mentioned amount of money to our office. دا لیکنه مې وکړله، کوټیشن به پسې بیرته چې څه وکړي دا به بسته کوي. دا هغه یو میسیج دی اصلا، دی کې دا کولی شي په پښتو هم لیکلی شي، یعنې مطلب سمپل میسیج دی او را به شي دا به اوکې کوي. نو دغلته لږه څه ستونزه شته دی، زه به دغه ستونزه چې دی په یعنې مطلب په دغه ځای کې د فارموله کې لږه ستونزه زه به دا په دغه نقطه کې چې د دغه ځای کې د یو ان علامه پاتې ده، نو تاسو بیا چې دی د هغې نه زده کړئ، دلته وګورئ ویډیو ته وګورئ، دا مغزي نه د فارمولې ته وګورئ، نو به دا انټر کړو. ګورئ موږ سره دا میسیج ولیکل شلو او دا میسیج چې دی زه به لږ شانته داسې یو پراخه کړم یا مطلب د دې دغه به لږ نور موډ کېږو داسې تر څو دلته ځای شي. نو دغه یو پیغام دی چې زه هغه کس ته لیږم. مثلا ګوره هلو دیر علي
you should pay دومره دغه د پی سره ګورې دلته دغه شته دی یعنې مطلب دا پیسې د پی لغت سره یو ځای دی نو ډبل کلیک پې وکړئ داسې او د پی سره دغه ځای کې یو سپیس پکار دی دلته یو سپیس ورکړئ او تر څو چې دی یعنې مطلب هلته جدا شي لکه دا رقم ښه راځه دا خو وشلو دلته به راشم او په لینک باندې به اوس کار وکړو چې لینک دا به راواخلئ دا میسج او ټول به داسې ډرایګ کړئ په دې رقم باندې څومره نمبر چې در سره اوسېږي د هر چا خپل نوم او د هر چا خپلې هغه پیسې به راجګېږي دلته پام شته دی دلته وګورئ جان او دلته علي او دلته ولي او د دې شپږ زره او د دې دا زر داسې پیسې به راجګېږي دلته دا خو یو پیغام دی دا پیغام ما دې ته چمتو کړو چې زه دا پیغام هغه کسانو ته لیږم نو راځم دلته چې دی سمپل به تاسو راشي او یو بله فرموله به اپلای کوئ نو دلته چې دی د دې لپاره چې زه د یو لینک جوړ کړم ځان دپاره نو د دې لپاره به تاسو راشئ دې ځای کې او د هایپر لینک نه به استفاده وکړئ ایکول به پریس کړئ او به ولیکئ چې دی هایپر لینک دا به ولیکئ د هایپر لینک نه پس دی موږ نه چې دی دلته لاندې ګورئ لینک غواړي وی لینک راکړه نو زه به کوټیشن شروع کړم داسې او دلته به ولیکم پر اگزامپل چې دی https:// داسې دا به ورکوي او هغې نه پس به تاسو ولیکئ د وټساپ هغه خپل لینک چې ویب ډاټ whatsapp.com دا لینک دی اصلا دا به ولیکئ او د هغې نه پس د سلاش او دلته زه سینډ کوم یا خو سینډ چې دی چاته سینډ کې دلته به چې دی راشي دغه به واچوئ کوشن مارک به ورکئ او وبه لیکئ چې دی فون ټلیفون دا به ورکئ دا د فون دا چې دی موږ سره ایکول دی دا مساوي کا تشي سره مساوي که دلته به راشي دغه به کوټیشن به شروع کړو او د این علامه به شروع کړو دې ځای کې اوس دلته به چې دی موږ ته چې دی د فون نمبر موږ نه اصلا غواړي نو دې ځای کې چې دی موږ به د ټلیفون شمیره دلته ورته په نښه کړو دلته به لاړ شي دې ځای کې موږ سره چې دی ټلیفون شمیره به راواخلئ داسې او د ټلیفون شمیرې نه پس به بیا د اینډ علامه ور واچوئ داسې تر څو چې دی هغه خلاص او بیرته چې دی دا بند شي په دې رقم باندې او د هغې نه وروسته چې کله مو دا ټایپ کړلو د دې نه پس به بیا چې دی تاسو کوټیشن شروع داسې بند کړئ بیرته او بیا به ولیکئ چې دی د اینډ علامه به واچوئ داسې او دلته به ولیکئ ټیکسټ دا ټیکسټ کې ما لیکلی چې دا مساوي شلو د ډب کوټیشن او د اینډ علامه به دلته ور واچوي بیا او دې ځای کې به یو دغه ورته ولیکئ پر اگزامپل هماغه کوم د دغې سیل چې دی دا د اماونټ دغه چې دی د میسج کوم میسج چې تاسو راغسې میسج دا پر اگزامپل دا پیغام لیکلی دا به راواخلئ داسې به انتخاب کړئ د این علامه به ور واچوئ او دا کوټیشن به بسته کړئ داسې ښه چې کله مو دا ټیکس دا هم چې دی کمپلیټ شلو هغې نه پس به بیا تاسو چې دی دلته یو دغه ور واچوئ کامه یعنې مطلب تاسو چې کله دا مو ټیکس کله کمپلیټ شلو او هغې نه پس به بیا دلته ولیکئ کامه ښه د کامې نه پس به دلته یو کوټیشن شروع کړئ داسې او وبه لیکئ چې دی سینډ میسج داسې دا بس د کوټیشن په منځ کې ستاسو خوښه ده چې څه لیکئ هغه ولیکئ او دا چې دی کوټیشن به بسته کړئ او ورسره به چې دی اخره کې کوس پرنتیز بند کړئ انټر به کړئ چې کله مو انټر کړو ګورئ تاسو ته چې دی سینډ میسج یې ولیکل هغه وروستنی ما چې کوم دغه ورکړی و دې فرمولې ته ګورئ او د دې فرمولې په استعمال سره تاسو ګورئ هایپر لینک او دا حساب کتاب ټول دې فرموله تاسو ګورئ دې ځای کې ما یوازې نمبر ور واچولو او میسج مې ور واچولو دا ریفرنس تاسو وګورئ دې ځای نه چې دی D2 همداسې چې دی دې خوا موږ سره د فون نمبر هم چې دی شته دی نو په دې رقم دا چې کله کمپلیټ کړلو دغه نقطه به داسې راکش کړئ داسې ډرایګ به کړئ اوس که دې وختونو کې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو به دې کس ته زه میسج لیږم دې دپاره به تاسو څه کوئ وټساپ انټرنیټ د انټرنیټ به مو وصل وي او وټساپ اوس وټساپ به سره کوم کنیکټ کوو د دې لپاره به راشي تاسو او زه به دا ښه کله چې تاسو دلته په دې نقطه باندې کلیک وکړلو نو تاسو له به په ګوګل کروم کې دغه راښکاره شي د ګوګل کروم نه پس چې دی دا چې کله راښکاره شو تاسو به د خپل کمپیوټر سکرین ته راشئ ګورئ زه راځم دلته او په دغه نقطه باندې کلیک کوم او دلته به بیا راشي په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ او دلته یې لیکلی دی چې لینک ډیوایس په دې باندې به کلیک وکړئ لینک ډیوایس باندې به کلیک واخلئ داسې او
او دلته دغه راځي یو پیټرن دغه د نه غواړي تاسو به کوډ ورکړئ او د هغې نه وروسته چې دی دغه کوم کوډ چې دی دا به زه راواخلم او داسې به چې دی سکین کړم دا کړم نو دا به لوډ وکړي زما واتساپ به د دې سره کنیکټ شي را به شي دلته ګورئ په همدې باندې به ورته کلیک واخلئ پر اګزامپل زه راځم سینډ میسیج باندې کلیک اخلم کله مو چې په دې باندې کلیک واغستلو تاسو وګورئ موږ ته به په کروم کې چې دی دلته ګوره لوډینګ شروع کړو دا به موږ چې دی واتساپ ته بوځي او واتساپ ګورئ دلته بس دلته چې راغللې زما انټرنیټ لږ شانته ضعیفه دی ما ته بیا بیا میسیج راکوي نو دا به چې دی مستقیما امددي کس د میسیج ته به لاړ شي بس یو کلیک به وکړئ مستقیما نور دې کس ته تاسو کولی شئ دغه میسیج چې کومه لیکنه مو کړې وه او تاسو ورته ویلو چې تاسو باید دومره خپلې اندازه پیسې چې کومې وي هماغه به دا چې دی هماغه اندازه پیسې به چې دی دا هلته ورکوي نو زما که انټرنیټ لږ شانته ضعیفه دی ګورئ ما ته بیا هم دغه راکوي چې اکټیو انټرنیټ کنیکشن ستاسو ضعیفه دی نو په دې خاطر زه اوس انټرنیټ مې ضعیفه دی نشم کولی نو تر دې ځای پورې چې دی بس یو کلیک غواړي نو تاسو هم دا ټرای کولی شئ او که چېرته یوټیوب کې ناست یې راسره نو دا سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې خوندورې ویډیو هم تر تاسو در ورسېږي مننه د لیدلو نه